هلکه ته دا جوړونه پاکوي ما چې د ستا سره د هغه لږ صبر وکړه دیګونه خو د خیره سره پخ شو دي اوس به پې شروع کومه خلک ناستې وریجې خوري وردېږه زه پکې اوس هم خپل کار وباسمه یک هغه یو سقارنځې پکې کڼې وخوړې تاسو خو چاله په ډاګه روجې نه ورکوئ وردېږه اوس به زه ستاسو خوښ شمه ګلسانه دقه موقع ده په دې دیګ کې ننوځه خو سر دې وننښلي لکه روجې ګرمې دي دا خو په لاس نه ډکېږي خو زه خپل کوشش به کوو ځینې چې وروستو نه څوک راله غوزار راواچوي ومې چوللی روجې به مې د مرګ اریانې شي ګلسانه دا شته پوره د خپې وباسه بیا ورپسې بله پتیله راوړې ساریان دایمه لږ ساعت بعد اوس دا دیګ پول ډکو او اوس دا نیم نشته زه خو 15 منټه زه امتیازو لاړم او چې راړم دیګ نیم نشته چې دا لا کم رنګ مخلوق دی دا شي چل کړ روجه زبردست روجه پخ شو د خود دا خو ما د 200-300 کسان پاتې دي لا خو زه دا غل به زه معلومومه پرېږدم یې نه زه مې ځان ورته پرېښ کومه او بیا دې غل پسې زه ګرځم پرېږدم یې نه د ده به زه خوښ شمه راځي پتیلې ډکوي او ځي دا لا څنګه مخلوق دی خو پرېږدم یې نه داسې کار کومه راځم پسې اوس به ګورو داسې کار کوم یو کپ چې ورته کومه او دا غل زه نه معلوموم چې دا غل څوک دی چې راځي تپوس نه کوي او بس ځي وردېږه یو چې ورته څکمه یو پیاله په سر مې ډېر زیات درد دی او بیا به ورسره ګورو دې کې زما په خیال چې دی واله دې کې خو ځانه روجې پراتې دي دا روجې دلته چا په دې ساعت کې راوړي وردېږه دې لاندې کې کوي چېرته چینو وردېږه دې لاندې کې ګورم دې لاندې کې به زما په خیال وي ښه و د خدای تعالی ظالمه په دې کې خو ځانه روجې پراتې دي چې هغو دلته نشته دا لا کم رنګې مخلوق دی دا او شوروا یې پسې ومېښې دی روجې راځي په ځای په ځای په ګوټونو کې پاټېږي او د کاسانو پاته نه لګي دا خو لا میلمانه هم نه دي راغلي دا څنګه چل دی خو زه مې دې غله پسې زه ګرځم چې دا اخیر دی څوک زما په خیال په دې پتیله کې چېرته چای پروت دی ښه چمټه ورسره هم پراته ده ښکاره پته لګي دې کې چای دی اله تیغ کې خو هم روجې دي هاغلته روجې د نغاري په غاړه د میز لاندې روجې په ارمارو کې روجې دا څنګه چل دی دا روجې اخیر دلته ایښي چا دي په دې ګوټونو کې هریانې ماریان استغفر الله اوس به ګورو زه د خیره سره دیګمار خو تللی خو دا دویمه پتیله ډکومه بیا به ورسره د خیره سره راکاږو تاسو ګلسین سره ګپ لګوئ تاسو خو هسې نه راځئ اوس به زه ستاسو بیخ بنیاد وباسم دا ټولې وروجې دنه پټومه
او بیا په بازار کې د واده په 3 ورځ خرڅومه مزید ګلسین ځه میلمانه لا نه دي وزر شوي او که مې لاړلې روج چې دي هغه بیا دې په پارټي کې پراته دي دا خو اسراف دی دا خو ګناه ده دلته خو خلک بهر کوي دلته خو خلک تش میتیازې کوي ډکې میتیازې کوي دا خو بار پارټي دي نو دا خو په یو محفوظ ځای کې اچول وي که نه دا خو غټه ګناه ده دې پسې به ړانده شو ړانده یا الله پاکه دې خلکو ته د نیکې هدیت وکړي خو زه داسې کار کومه چې زه به د هغه نور روجو هغه ورکوم داسې نه چې هغه هم سیټ ټکي وردېږه د المارۍ کې مې د روجو هغه څامڅۍ ایښې وه چې هغه څامڅۍ په مخه والم روجې به لړل غواړي دلته خو څامڅۍ هم نشته زما په خیال هغه ما باره چېرته برانډه کې ایښې وه وردېږه برانډه کې به یې ورګورو وردېږه چې د بوجۍ کې درته پرته دي دې کې زما په خیال خاوره ده ښه چې دې کې دا څه دي ولکه په بوجۍ کې هم روجې اچول دي یا الله توبه بوجو کې بوجۍ ډکې دي پتیلې ډکې دي دا څنګه خلک دي استغفر الله استغفر الله ړانده به شئ پسې ړانده ده تاسو څه کوئ استغفر الله دا خو بار چېرته چارګانو ته اچول وي په بوجو کې څه ضرورت و اوس په بوجو کې تاسو روجې بار ته وړئ پټوئ خو وردېږه دا غل زما په خیال دلته چېرته لاندې پرېږدم نه اوس به ګورو وردېږه دا روجې دې پورې کټ لاندې ږدمه نورو ټولې پتیلې مې ډکې کړلې نو بیا به سر وروسته ګورو داسې نه چې څوک راشي بهر یوه بوجۍ مې هم ډکه کړله اوس داسې کار کومه بله بوجۍ ګورم نورې پتیلې خو نشته وردېږه زه هم ډېر زیات وږی شوی یم د دې روجو نه یو 2-3 نړۍ بیا به ورسره لږ وروسته ګورو ګلسینه سوچونه مه کوه زر زر دا روجې وخوره او بیا نورو پسې ځه شاته وګوره د منګک بچیا دا یم دا څه کې دا څه کې ته پاڅه دا څه قصه روانه ده د کټ د لاندې روجې دي بهر په باګلو کې روجې دي دا څه قصه روانه ده خو لا میلمانه هم پوره نه دي راغلي دا چی چل دی دا چل څه دی خبره ماته کوه پرېږدم دی نو دا چی چل دی تا خو زه په غرقونو غر کړم دا داسې کار و چې دا هلته دلته دا ولې دا مې دلته پټولې ما وې که میلمانه ډېر شو نو دا به ورته ږدو ښه لکه دته دلته ځان سنبالولې اوس ته دا بانې ماته کې خو دا بانې زه ستا نه منم اخوا 3 پتیلې روجې بره برانډه کې پرتې دي یوه دا پرته ده بار المارو کې روجې دي ټولې پتیلې خدای دا چټ خاورې ته سیده ځه سیده دې روکه اوس یوې پتیلې